د بن حصار له تنګي نه چې د چهاراسیاب خواته وځي دلته حلقوي سړک باندې ډېر زیات لویه څلورلارې عصري څلورلارې جوړېږي چې دا تقریبا دا منطقه یې ټوله په بر کې نیولې ده. دا خو غر ده دا منطقه، تورس دا رنګ تغییر کم، دا خو غر ده او دغه لاندې ساحه چې ده دا خو هم غونډۍ ده، دا د خیر آباد مربوط غونډۍ ده، دا منطقه خیر آباد غونډۍ ده. دا اوس د یو جماعت هم دلته یو څلی هم پکې جوړ شوی ده د جهاد د شهیدانو د یاد په نامه باندې. دا سړک همدغسې غځېږي د ریشخورو خواته، ریشخورو ته ځي او دې خواته چې دا تنګی ده. زما هدف دا ده چې دغه تنګی تاسو ته وښیم. دا د کابل ګردیز د اوسنی سړک داسې د سره خط باندې ښکارېږي او دا شین خط باندې چې ښکارېږي شفتالي رنګ کې، داسې دا د کابل د نوی حلقوي سړک ده. په دې تنګي کې تقریبا دا چې وینئ دا لوګر سیند ده او دا سیند داسې راغلی ده. نو داسې ښکارېږي چې په دې تنګي کې به ډېره ښکلا رامنځته شي د نوي دو سړکونو په جوړېدو سره. یو دا سړک چې د سره کرښه باندې ښکارېږي د کابل ګردیز سړک، کابل لوګر ګردیز سړک، او یو چې دا حلقوي سړک. دا دواړه سړکونه چې دي په دې تنګي کې راوځي. نو که دا حلقوي سړک چې ده د ختیځ اړخ کې ده د سیند، دا سیند سیر هم دلته راځي، خو دا سیند به البته دلته سره مستقیم تیروي په هر صورت باندې دلته به پلونه وي. په دې منطقه کې به کیدای شي پل راسي په دې هغه باندې، په سیند باندې یو پل دلته کیدای شي جوړ شي، یا به دلته پل جوړېږي یا به دا سیند دلته تاویي ورته. خو دغه دوه پلونه کیدای شي راشي او زما په ګمان کیدای شي دا یو پل راسي په دې علاقه کې، او دغه بل پل چې ده همدا یو پل کیدای شي راسي. دا بل پل بیخي په دې منطقه کې به یو پل پې تېرېږي، دا دلته به سیند کیدای شي داسې مستقیم کي د دواړو هغه ترمنځ، د دواړو سړکونو ترمنځ. ولې له پله څنګه راتېرېږي دلته ډېره ښایسته څلورلارې جوړېږي. دا به نو که د لوګر له خوا نه موټر راځي، د کابل لوګر سړک ده، دا لوګر سړک چې لوګر نه موټر راځي، نو که مثلا ریشخورو خواته ځي دا موټر به دغسې راځي تاویږي به داسې، او که له ریشخورو له خوا نه هم داسې راځي دا موټر به مستقیم دغسې راځي تاویږي. نو که د ښار خوا نه مثلا موټر راځي ریشخورو ته ځي، هغه به همدغسې مستقیم راځي په د خپل لاس کې په دې سړک باندې داسې راوړي اخوا ته به تاویږي. او که مثلا ننګرهار ته له کابل ګردیز نه ننګرهار ته موټر ځي، نو هغه کیدای شي په دغه سړک کې دغسې لاره بیله کړي، دلته مستقیم به دې خواته د حلقوي سړک کې باسي. او که د حلقوي سړک نه راځي د لوګر خواته، نو په همدې خپل لاس کې به موټرونه راځي، کیدای شي او دا موټر چې راشي همداسې مستقیم، نو په دې لاس کې به دغسې راوړي او داسې به ځي، ځکه په دا خپل لاس کې موټر به دلته پورته څلورلارې ته ځان راجګوي. نو په هر صورت باندې دا تنګی به ډېر ښکلی شي د دې څلورلارې یا د دې موډرنې څلورلارې په جوړېدو سره تقریبا ډېره زیاته منطقه په بر کې نیولې ده. او د حلقوي سړک د کابل لوګر له سړک سره وصلي، او د دې سړک د دې غره په دننه کې به دوه لوی سړکونه، یو 40 متره سړک ده، دا سره حلقه باندې 40 متره سړک ده، او داسې دا 80 متره سړک ده د حلقوي سړک. دا سړک چې ده حلقوي سړک دا به ښی لاس خواته د غره په د بغله کې یا په د ډډه کې تاویږي د شیوکیو د غره په بیخ کې، او دا کابل اوسنی سړک خو د مخامخ تللی د ولایتیو منطقې ته. نو دې منطقې ته به دا دوه سړکونه ډېره زیاته ښکلا ورکړي د دې دواړو غرونو په منځ کې. البته دا هم چې ده لوړ غر ده د سنگ نوشتۍ، دې ته هم د سنگ نوشتۍ غر وایي. نو دا دواړه غرونه کیدای شي دلته په دې سیمه کې که څه آبادي کېږي، لکه دغسې کورونه اوس هم دغو منطقو کې شته، دغلته خو نشته خو په دې منطقه کې هم کورونه شته. نو دیو ته به ډېره زیاته ښکلا ورپه نصیب شي. او دا که مثلا کابل لوګر
لخوانه ګردیز او غزنی او د پکتیا او پکتیکا لخوانه که څوک راځي نو لومړی لیدل به سیده د کابل په دغه عصري څلور لاره کې د کابل ښار سره وي او که له ښار نه هم څوک راوځي نو په دې څلور لارې کې به د ښار سره خدای پاماني کوي په هر صورت باندې دا سړک البته خو ته یو بل پروژه هم شته د چلوخترانو پروژه ورته وایي خو خیر د اوسني موډرن کابل یا عصري کابل دروازه یې سده همدغه دلته تلاشي ده دا اوس سکینر او تلاشي منطقې سیدي په دې علاقې کې دي نو دا ټوله په څلور لارې کې له منځه ځي